په خفګان کښې واقعاً څه پېښېږي؟ که څه هم خفګان ممکن ستاسو په ژوند کښې یوازې یو ځل واقع شي، خلک معمولاً ډېرې پېښې لري. د دې پېښو په جریان کښې نښې نښانې د ورځې ډېره برخه نږدې هره ورځ واقع کېږي. په ښکاره ظاهري خندا، په پټه باطني خفا. داسې کسان له ژور خفګان سره مخ دي. پتری یا بلیډ څومره تیره دی خو ونه نشي پرې کولی. تبر څومره قوي دی خو ویښتان نشي پرې کولی. هر څوک پر خپل ځای او وخت شي د یو موخې لپاره مهم دي. هیڅکله یو چاته په ټیټه سترګه مه ګورئ تر څو چې مو د هغه مهارت او خپل ځای کښې وړتیا نه وي لیدلې. نو همیشه هر چاته مثبت فکر کوئ، نه منفي. د مبارکې فتحې وروسته ډېر خلک بدل شول. ډېر واړه او کمزوري خلک تر لوړو منصبونو ورسېدل. ډېرو له دندو سره نوې جامې او نوي ملګري هم پیدا کړل. ډېرو له پخوانیو اشنایانو مخ واړاوه. ډېرو پر وټساپ کښې د میسیج د نه لیدلو اپشن فعاله کړ. پورته یاد شوي هر څه وکړئ، خو ګورئ له خپل مسیر څخه وانه وړئ. پام چې د مادیاتو مینه دومره در باندې غالبه نه شي چې د خپلو اتلو شهیدانو له وینو سره خیانت وکړئ. یو شاعر وایي: د کعبې دننه هر سړی بزرګ دی، کلک ایمان په میکده کښې معلومیږي. کله چې سیلاب راشي کبان میږیان خوري، کله چې اوبه وچې شي میږیان کبان خوري. ژوند هر چاته یو فرصت ورکوي، بس خپل نوبت ته انتظار او هڅه کوه. سپیان لومړی لیوان وو، خو کله یې چې د تمې زنځیر په غاړه کړو نو سپیان شول. که دې له سپۍ څخه ځان خلاصاوه او زهر دې ورکول نو د بچیانو غمه خو به دې لازمي خوړله. د دغو کنګریو غږ اوس یوازې الله جل جلاله اوري. مور څومره خوږه، بچیان یې په دې حال کښې هم پرې راټول دي. څنګه دې پرې زړه وشو؟ زموږ چې وس رسېدلی حیوان مو هم په قرار نه دی پرېښی.